کله چې عیسی را واپس شو نو خلکو ورته هرکلی ووی ځکه چې هغوی ټول ورته په انتظار وو. بیا یائیر نومې یو سړی راغلو چې د عبادت خانې یو مشر و. هغه د عیسی په خپو پرېوتو او منت زاري ورته وکړه چې ما سره کور ته لاړ شه، ځکه چې د هغه د 12 کالو ایکي یو لور وه چې مرګي حال وه. کله چې عیسی ورسره لاړو نو د خلکو په ګڼه کې راګیر شو. په هغې کې یوه ښځه وه چې د 12 کالو راسه وینه بهېدله او هیڅ چا علاج نشو کولی. هغه د شاته طرفه راغله او د هغه د جامو لمن لی لاس وروړو او سمدستي یې وینه ودرېده. عیسی وفرمایل دا چا ماله لاس راوړو؟ ټول منکر شول او پطرس وویل مالکه ګڼه در باندې راټوله ده او خلک درته راجوختیږي. خو عیسی وفرمایل چې چا خو ماله لاس راوړو، ځکه چې زه پوه شوم چې یو طاقت ما نه بهر شو. کله چې ښځه پوه شوه چې هغه پټېدی نشي نو په رپېدو سره راله او د هغه په خپو کې پرېوتله او د ټولو خلکو په وړاندې یې د دې اقرار وکړو چې هغې ولې هغه له لاس وروړه او څنګه هغه سمدستي جوړه شوه. نو هغه هغې ته وفرمایل چې زما لورې ستا ایمان ته روغه کړې، په خیر لاړه شه. هغه لا دا خبرې کولې چې د عبادت خانې د مشر د کور نه څوک راغلو چې خبر ورکړي چې ستا لور مړه شوه او استاز نور مه په تکلیف کوه. خو عیسی چې دا واورېدل نو هغه ته یې وفرمایل چې یریږه مه، صرف ایمان وساته نو هغه به بچ شي. کله چې هغه کور ته ورسېده هغه د پطرس، یوحنا، یعقوب او د جینۍ د مور پلار نه علاوه ځان سره نور څوک ننوتلو ته پرې نه ښودل. هغې ټولو د هغې جینۍ دپاره جړه انګولا کوله، خو هغه وفرمایل چې مه جاړئ، هغه مړه نه ده، هغه خو وده ده. خو هغې ورپورې وخاندل ځکه چې ښه خبر و چې هغه مړه ده. خو عیسی هغه د لاسه ونیوله او ورته یې وفرمایل چې پاسه زما بچې. د هغې روح واپس راغلو، هغه سمدستي پاڅېده. بیا هغه هغې ته وفرمایل چې هغې ته د خوړلو څه ورکئ. د هغې مور پلار اریان دریان شول، خو هغه هغې ته حکم ورکړ چې هر څه چې وشول دا چاته مه وایئ.